السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورو حسن شهید. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې مساو سره پرداسي یو د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې دی اپلیکیشن مدد سره تاسو کولای شئ چې په خپل تصویر باندې دا شان مختلف لباسونه ولګوي. د پاسه ډیر زیات پاسانه طریقه تاسو کولای شئ. تاسو تصویر به یو هغه تاسو دا شان مختلف کپڑے مختلف پینټونه ورلګولای شئ. ډیر زیات پاسانه طریقه باندې څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاري دلته چې څومره دغه لباسونه دي نو دا تاسو ډیر زیات پاسانه طریقه باندې په خپل تصویر باندې لګولای شئ او بالکل بچا ته پته نه لګي چې دا تصویر ریل دی که دا دوی جوړ کړی دی. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل تصویر ته مختلف کپړې ور بدل کړئ. خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ها نو دا به تاسو څنګه کوئ دې لپاره به تاسو فسټ اف آل یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. په کوم اپلیکیشن کې چې مختلف دغه لباسونه دي دغه اپلیکیشن به تاسو ته چیرته میلاو شي. کوم ملګری چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه اعلان دی کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. سمبل همدغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کو بیا په سو کې سمپل هم دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو لاندې دلته یو آپشن درکې سٹارټ تاسو ته ښکاري تاسو به سو کوئ سمپل به هم په دې سٹارټ آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې سٹارټ آپشن باندې کلیک واخیستلو دلته تاسو ته دغه شان مختلف لباسونه شو شي چې کم یو لباس تاسو هم بده کې خوښي تاسو غواړئ چې دا په خپل تصویر باندې ورولګم نو تاسو ډیر زیات پاسانه طریقه باندې کولای شئ. دا به تاسو څنګه کوئ تاسو به سو کوئ سمپل هم په هغه لباس باندې کلیک واخلئ کم چې تاسو دلته د خوښي لباس وي دلته دا شان ډیر زیات مختلف سټونه تاسو له درکړي دي مطلب زه دلته په دې کې دا یو سلیکټ کوم. ها تاسو ته کاری ماپ کې یو سلیکټ کا بیا که تاسو د ډایرکټ تصویر وستل غواړئ نو الریډي تاسو کیمرا دلته شو کیږي هم تاسو فرنٹ کیمرا باندې هم د کې تصویر شي وستل ډایرکټلی اګه تاسو غواړئ چې نور سټونه باندې کې چینج کړئ تاسو ته هم کولای شئ که تاسو ته مختلف سایډونه چینج کول غواړئ تاسو هم کولای شئ تاسو ښکاري تاسو سایډونه تاسو چینج کولای شئ. اوس دغه به تاسو تصویر څنګه لګوي سمبل تاسو له ګیلری آپشن درکړئ تاسو په سمپل خپل ګیلری باندې کلیک کړئ او د خپل ګیلری نه به هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم تصویر چې تاسو ته لګول غواړئ. نو زه به خپل یو تصویر سلیکټ کړم خانو تاسو ته ښکاري خپل تصویر دلته سلیکټ ک بیا به تاسو کوئ دې تصویر نه به تاسو همدغه دومره ځای کټ کړئ څومره چې الته په لباس کې صحیح لګي. تغیر بر به تاسو کې بر سمپل تاسو یو کټ نشان درکړي یو کنچ نشان درکړي د خپل یوې ګوتې په مدد سره به تاسو هغه ځای کټ کړئ څومره چې تاسو الته پین شرټ ته هغه سوټ ته وړل غواړئ. نو دا به سمپل الته همدغه دومره ځای کټ کما تاسو ته ښکاري بیا به تاسو کوئ دلته به تاسو په نیکسټ آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په نیکسټ آپشن باندې کلیک کړئ تاسو ته ښکاري دغه به تاسو تصویر راشي تاسو به سو کوئ د خپل دوه غوتو مدد سره په خپل تصویر هم دغه رقم وړو کې کوي څومره چې صحیح راځي همغه دومره به تاسو ولګوي. تاسو ته ښکاري څومره زیات زبردست تصویر تاسو په دغه طریقه باندې جوړولی شئ. کله که تاسو غواړئ چې دلته مطلب معنا په تصویر کې سایډونه راغلي زما تصویر دومره کلیر نه دی راغلی تاسو لپاره دلته ایریز آپشن چې کوم دی هم درکړی دی په مدد سره تاسو خپل تصویر چې کوم دی هغه نور صفا کولی شئ خپل تصویر ډیر زیات زبردست جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري همدغه شان تاسو ته ښکاري که تاسو دغه رقم تصویر نور کلیر کول غواړئ نو هغه به تاسو په دغه طریقه باندې کوئ. که تاسو بیا خپل تصویر دلته مکمل ایډیټ ک او تاسو غواړئ چې دغه تصویر زه اوس په ګیلری کې سیو کمانو دا به تاسو څنګه سیو کوئ سمپل چې تاسو دلته کله هم کلیک واخلئ دلته به تاسو سمپل کلیک کړئ په ایریز آپشن باندې. کله چې هم تاسو دلته کلیک کړئ تاسو ته ښکاري دلته تاسو له بل یو آپشن درکړي تاسو به سو کوئ تاسو به سمپل بیا په دې باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر به راشي دلته بیا به تاسو کوئ سمپل بل ته واپس په بیک بټن باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په بیک باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته بالکل کلیر راشي ډو یو وانټ ټو سیو دس پکچر نو تاسو به سو کوئ تاسو بل ته سمپل په یس باندې کلیک کړئ نو اتوماتیکلی تاسو تصویر په ګیلری کې سیو شي. تاسو ته ښکاري سیوډ سکسسفولي. خو کومل ګروپ دغه طریقه تاسو کولای شئ چې ډیر زیات زبردست تصویران ځان له جوړ کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.